السلام علیکم دوستانو، نجیب فیض د خیر هم ځان تیار پیدا کو. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ ویډیو را سره تر اخره وګورئ او که تر اوسه پورې هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی دا هم د سره سبسکرایب کړئ. دوستانو، نجیب فیض چې ډېر وخت ورته خاوند نه پیدا کېدلو او غوښتل یې چې ځان په چا تاوان کړي. ځان ته یو سیار پیدا کو د بلال اسماعیل په نوم یو کس چې همیشه به د نجیب فیض تصویران او ویډیوګانې شروع کولې. نجیب فیض ورسره یاري شروع کړه. په فیسبوک کې د بلال اسماعیل په نوم یو کس پوسټونه ورکوي، نو د نجیب فیض هرې ویډیو سره یې د عاشقۍ شعرونه لیکلي وي او په دې طریقه یې نجیب فیض دوکه کا او نجیب فیض ورسره یاري شروع کړه. د دې خبر معلومات هله وشو چې کله نجیب فیض د بلال اسماعیل د وال هغه ویډیو شیر کړه چې د نجیب فیض تصویرانو سره یې عاشقي شعرونه لیکلي وو. په کمنټ کې دې خلکو تپوسونه کړي وو چې دا څوک دي. نجیب فیض ورته جواب کې ویل چې کېدای شي دا مې د ژوند نوی ملګری شي. تاسو خپله هم د نجیب فیض په فیسبوک پیج باندې د بلال اسماعیل پوسټونه کتلی شئ چې نجیب فیض ډېر زیات شیر کړي دي. دا و زموږ نننی ویډیو. تاسو د دې ویډیو باره کې څه ویل غواړئ موږ ته په کمنټ کې ضرور ولیکئ. تر بلې ویډیو هم په لوی الله سپارم.